سړی راځي دا کې یې سړی څنګه خیر شکر دی بس ولې داسې خپه خپه یاره ښځې خفه زه کیم که نه د الله شکر دی مال جایداد مشته دی ښه ځمکې مشته دی ګاډي بنګله په یو شي کم نیم خو بس خفه یم په یو خبره باندې هغه څه خبره ده سړیه ما ته خو ووایه که نه یاره ښځې زه ویمه چې ځان له بل واده وکړم زما د اولاد ډېر خواهش دی یا سړیه دا خبره ستا په خوله راځي څنګه دا دونه وخت چې تا سره ما تېر کړه ډېر ورځې دپاره مې تېر کړه چې ته به اوس په ما بند راولې ښځې ما خو تا باندې کرونونه روپۍ ولګولې علاجونه مې دله وکړل بس زه مجبور یم زه په ځان له بل واده وکړم یا سړیه ما خو تا ته اوسه پورې غږ نه کوم ما خو وی زه به تا له یو سرپرایز درکړم خو چې دا خبره ته کوې نو ډېر زر ده چې زه به تا له خوشخبري درکړم ته پلار جوړېدو والی ها او دا خبره تا ما نه پټه کړې ولې وه ما خو وی چې تا له به زه سرپرایز درکړم خو بس تا هغې ته زه پرې نه ښودم او زه ځم چې تا له یو ګیلاس شربت په خپل لاس باندې وکړم صحیح ده شی د شربت وروړه شابه او زه ځم چې لږ مټۍ وروړم په دې یاران دوستانو باندې مټۍ وکړم داسې یو 115 دړې مټۍ تیار کا چې په دې ټول کلي کې وویشوم پلار جوړېدو والی صحیح ده زه درځم ښه اوکې السلام علیکم یا الله ستا لک لک شکر دی خدایا څو پیرې مې اکبري ته ووې چې په یو ټیکټر باندې ته یوې کوه پټو کې او دا یو سی په زول ولاړ دی دا خرڅ کا ډېران ته نه جوړ کړی دی دا اکبریم په یو خبره باندې پوهېږي نه الله دې په خپل رحم وکړي السلام علیکم کاکا جی وعلیکم سلام وراره څنګه ښه خیر دی ټیک ټاک کاکا جی او د خوشحالۍ زیری مې دله راوړی دی ها وایه که نه وراره څه زیری دی کاکا جي ستاسو زوی وشو ها ریشا وې یا الله د ستا لک لک شکر دی زما پړه باندې دا ډېر لوی ارمان خدایا شکر دی ربا وراره زه چې ځو جرې ته اوس په بله میلمانه راشي د کلي نه کاکا جی زو خو اسیم زو خو ماله خو زیری راکړه که نه ولې نه تا ما باندې ښه خوشخبري وکړه زویا دا ول کاکا جي زه 500 روپۍ نه هلم ماله 100 روپۍ راکړه های دا ول 100 روپۍ صحیح شو صحیح. راځي زو حجرې ته سره یو خبره مې درته کوله یار په زړه مې نه جوړېږي دا غیریاسي زوی شوی نو والله لا چې زوی شوی دا خو د خوشحالۍ خبره ده و سرکوزیا خوشحالۍ خبره د هغوی دپاره ده زما دپاره د خفګان خبره ده لالا په مطلب د پوه نه شوم ویل څه غواړې صفا خبر راته کوه یا سره زما د خبرې دا مطلب دی مې دا یو کس دی مردار بشي نو د جیداد مال حال به ما ته پاتې شي اوس د جیداد وارث پیدا شو د دې سړي اوس غم کول پکار دی سبا به راته غټ شي دا به هم د لارې ازغی شي زمونږ ښه مال حال دی خو په زړه مې نه جوړېږي چې دا تربور راته دلته ګرځي زه یم چې دا به ختم کړو او زوی هم غټېدو ته نه پرېږدو دا به م وله په څه طریقه ختم کړو چې د مال حال ته صرف اور صرف زه وارث شم زه بل سړی نه منم والله لا دا څه دونه غټه خبره خو نه ده څه له پې سر خوږې خو ډېره اسانه طریقه ده یو لار کې به ورته کینو او د 100 روپو یو کارتوس په پې خراب کړو زندګي به وله ختمه کړو یا سره تا نه زما عمده امیدو زه چې د دې سړي بندوبست وکړو چېرته ورته کینو قصه وله ختمه کړو لالا دا خو اسانه خبرې دي او زه چې ورکړو پسې السلام علیکم څنګه مسعودیه ښې خیر دی ټیک ټاک کښېنه مسعودیه کښېنه ملا کښېنه څنګه غیب غیبي پته هم نه لګي ډوبار روزۍ نه بار چکرې مکرې نه وایم مسعودیه به دلته ناست وي یاره څه خبرې م کولې ګپې شپې م لګولې ته څنګه راځې تاسو وایه که نه
والله زه خو داسې رالم هغه الیاس مې ولید په موټر سایکل روانو تپوس مې دی وکړو وایي ځم کنډراتو ته چکر لاړم ما وایي څنګه چلې راشه تره زامنو پسې ورشم چې چکر له وسه مونږ هم لاړ شو یاره مسعودیه مونږ سره چکر او ټیمونه نشته موږ ته ډېرې مسلې را په غاړه دي او اوس چې کوم دی جمعې ورځ ده مسلې شروع دي مانځه ته هم ځان تیارو دواړه وروڼه روانېدو مونځ لا صحیح ده نو بس ما وایي چې چکر نه به راسره راشې زه به دلته نږدې ورشم بس چېرته به ولامبم رولامبم ځه ته ورشه ولامبه او موږ لالا ورځو د جومات کې مونځ کوو صحیح ده ها ځه یا زه به منډه یا صاحب ډېره ګوره ښه موقع ده چې دا موقع ګوره د لاس نه ملاړه نه شي سړی چکر له تللی ده غټه بانه ده سړی ولاړو تر دې کندرات ته او زه چې ځو هغه کندرات کې دغه لاره کې ورته کښېنو او سړي له قصه ختمه بس راځه دا د ټولو نه ښه خبره ده یو خو دا واړه د کور نه یې راله سم حجره جوړه کړې ده خورا به شي او د میوې نه به میوه را شوکوي نو دا اوس د شکولو دي Ay, mala que le robo. یسر کوزیا خلک چې راشي نو اول سلام وکړي دا کیلې لا د راشکول نه دي زویه دا خو وړې دي کچه دي هسې غټې شوي دي نو څه پې دا خو چاته راشکول زه په دې خپیم تاله به دې پاپا ته وویم د بازار نه به دله راوړي Na, mi mala umdadina rashuke. یس بیا تا نه ما څه منې کړي ته خو زما دقه یو نیازبین زوی یې د دې نه به دله روشو کوم خو یو هفته نیم صبر ورته وکړه اوس به زیړې شي Ami da gore da gata. دا پرېږده دا که نه دا راتوی ته ته ما ویلي نه دي چې دا موبایل په لاس کې مه ګرځوه څوک به یې درنه ده وکړي هله ورشه سکریم راغلی دی ځان له سکریم والا شابه 50 والا باندې ده 100 والا او بابا tu ورچ مال روړي خاو د شي غټه غټه. غټې به دله روړي ځه فیض بیا بار وړو سره مه ګرځه ډېر دا قیمتي موبایل یې لاس کې دا به درنه والي بیا به ته څه کې زر ځه او زر راځه ښه چې دلته به داسې کار وکړي هغه مخ ګاډي والا را روان دی موټر سایکل باندې را پهلوان دته به لاس ورکړې خو چې دې څنګه ودرېږي بس ته به ترې تختې ښه زه به چې منډه کاغه دی را روان دی شابه لاس والا ورکړه شابه عجیبه خبره لاس یې راکړ او منډه یې کړې موري زه د لاسو کالو شم ما ته دا پتهونه لګي چې زما پلار پسمړ دی زویا دا وخت ستا د لوبو دی زویا دا وخت ستا دې ته پوسونه نه دی پس زویا شابه لوبې کوه شابه هسې پړو سوری به او د دې ماشوم دا خبرې ماله راغله نور هم سوری کوي خدایه ته خو دې ډېر زر ظلمي کې خدایه ته خو دې زر ظلمي کې چې په دغه ځای خپل پلار دا بدل واله خدایه